دوستانو چې تاسو ته دا پته ولګي چې په 12 غنټو کې زمونږ دا دنیا ختمېدو والا ده، نو تاسو به دا 12 غنټې خپل په دې دنیا کې په څنګه طریقه تیروئ. دا 12 غنټې به تاسو په نشه کې تیروئ او که د خلکو په خدمت کې به تیروئ او یا یو طرف ته په پریشانۍ کې به تیروئ. راځي په دې کہانی کې به موږ ته پته لګي لاست اف د ډے. د کہانی شروعات د یو اناونسمنت نه وشي چې د سپیس نه دنیا ګټې اسټروناټ پته ځمکې ته را روان دي، یعنی ډیر زر به د دنیا خاتمه وشي. په دنیا کې چې د خلک اوسېږي د دوی سره صرف 12 غنټې دي. په دې کشمکش کې هر سړی ډیر سخت پریشان وي. په دې ځای کې موږ ته یو ښځه خاوند وښیي چې دوی د دنیا د ختمېدو نه مخکې خپل اخرنی ټایم چې کوم دی هغه یو ځای تیرو. خو په دې ځای کې جوی د جیم ته ووایي زه ستا د ماشوم مور جوړېږم او زه غواړم چې زما سره دا 12 غنټې چې کمې دي دا ته صرف زما سره په دې کور کې تیرې کې. په دې ځای کې جون دې ته لږ غوسه شي چې اسې خو 12 غنټې دا دنیا پاتې ده، که زه ستا سره په دې کور کې 12 غنټې پاتې شم او که پاتې نشم خو دا دنیا بیا هم ختمېږي. جون په دې ځای کې یو فیصله کړی چې زه زما چې کوم مرګ دی دا به زه په نشه کې تیروم، یعنی زه به فول نشه یم. او دی یو پارټي له روان وي چې هغه اینډ اف د ډے پارټي وي، یعنی دا د دنیا اخرنۍ پارټي وي. په دې کې هر قسمه خلک راغلي دی پارټي انجوای کولو لا. جیم هم دغه اراده وي چې زه به دې پارټي ته لاړ شم، ما ته زما د مرګ بالکل پته ونه لګي. دې ځای کې جیم دا جوی په جړه باندې پریدي او د کوره بهر په خپل گاډي کې اوزي. په روډ باندې چې د کله روان وي ځای په ځای توړ ماتوړ جاری وي، یعنی نننۍ داسې یو ورځ چې په دې باندې څه قاعده قانون بالکل نه وي چې د چا پړه کې سره ځي هغه کولای شي. د په ریډیو باندې واوري چې نن څه قاعده قانون نشته، یعنی چا چې د چا نه نفرت او هغه وجلی شي او دلته خلک د خلکو کورونو ته اور لګ د لګ مخې ته لاړ شي. د ته لاره بندوي. په دغه ځای کې د گاډي ته په زور یو سړی راننوځي، د هغه سره په لاس کې تلوار وي. د ته وایي چې دا گاډي مخې ته چلاوه کنه زه به تا هم مړ کمه. اصل کې د دې کس دا اراده وي چې نن د څوک هم مخې ته راځي د دې په تلوار باندې دا سټونه وخی. دا یو سنکي غونته کس وي. جون په دغه ځای کې د موقع نه فایده چوته کی او د ردنه وتښتي، خو دا سنکي په دې جون پسې هم شاته لګېدلی وي. جون خوش قسمتي دا وي د یو گاډي د لاندې ځان پټ کی. دا سنکي د قزې نه لاړ شي. جون د گاډي نه بهر راوځي، دا سنکي باندې نظر ساتي چې دا سنکي په دې ټیم کې چرته لاړ. د مخامخ یو کور والا یو ماشومه جنۍ راوستي، یعنی نننۍ ورځ څه قاعده قانون نه وي. دا ماشومه په دې اراده راوستي چې موږ به د ماشومې سره بلاৎکار یعنی زنا وکړو. جون ته پته ولګي چې نننۍ ورځ دنیا ختمېږي. دا انسانان چې کم دي د دونه جانوران جوړ شوي دي، یعنی په دې ورځ څه قاعده قانون بالکل نه وي. په چا کې انسانیت او سړیتوب بالکل نه وي پاتې شوی. دا هغه خلک وي چې کوم به د خلکو ته نصیحت کولې او انسانیت په وتخو. جون د دې ځای نزي دی و چې زه به خپل پارټۍ ته ځان ورسوم، زه په دې دنیا څه کوم چې څوک ارڅه کوي. خو دنه د دې ماشومې دا چغې بالکل نه برداشت کیږي. ډېر د گاډي نه یو سټکی راواخلي او د گاډي نه ښکته راکوشي او د کور ته دننه غلی روان وي چې دا ظالمان زه مړه کړم. په دې کې دا کسان د مړم کې په دې سټکي باندې او د ماشومې جنۍ ته ووایي چې ته مه یریږه، ته په ما پسې راځه. دا جنۍ ته پیله یریږي خو بیا په ده پسې بهر راوځي. دې ځای کې دا جنۍ ده ته ووایي چې زما روز نوم دی او زه په بل ښار کې د خپل پلار سره وم، خو زه د خپل پلار نه ورکه شوم او دې ظالمانو زوراونې وم او زه یې راوستم. دا جیم نه مدد غواړي چې ته مهرباني وکړه او ما خپل پلار پسې بوځه. جیم خپله نننۍ ورځ بربادول نه غواړي، د پارټي ته تله غواړي. د دې د وجې دی په دې جنۍ دیان نه ورکوي. خو دا جنۍ ده ته ووایي چې زما مور پهله مړه شو، دا زما صرف په دې دنیا کې یو پلار پاتې دی. دا جیم ته ووایي چې ستا به غټ مهرباني وي که چېرې تا زه خپل پلار ته ورسولم. جیم چې سوچ وکړي چې 2 غنټې ټایم خو اسې هم وتلی دی او صرف 10 غنټې ټایم د دنیا په خاتمېدو کې پاتې شو دی، ځکه چې 2 غنټې خو زما اسې خرابې شوې. جیم سوچ وکړي چې زه په لاره کې زما د خور کور راځي، دا جنۍ به زه په هغو په کور کې پرېږدم، دا به د هغه د ماشومانو سره لوبې کوي. زه به د مخې ته خپل پارټي له لاړ شم ښه په سکون باندې. دی خپل د خور کور طرف ته لاړ شي. د خور کور دروازه چې دی کله وټکوي نو دروازه په دې ټایم کې څوک هم نه کولاوي. دی ډېر زیات پریشانه شي چې دا دروازه خلک ولې نه کولاوي. دی د کور د شاته ګیټ باندې راشي او کور ته دننه ورننوځي چې دی وګوري د خور او ورسره د اوښې او د هغې 2 ماشومان چې کم وي
هغه د اول نه خودکشي کړې وي ځکه چې دنیا د خاتمېدو د درد هغه نشو لیدې. د دې د وجې د دې ټولو فیملی په یو ځای باندې خودکشي وکړه. جیم په دې ځای کې ډیر زیات پریشان شي. کو چېرې زه دا جنۍ خپل د پلار کور ته بوزم نو په هغه کې به زمانه ډیر زیات ټیم خراب شي. په دې ځای کې جیم دا سوچو کې چې زه به دا جنۍ د ځان سره هغه پارټي ته بوزم او د هغې نه بعد کیدای شي چې ردو د ښاره پکې څوک راغلي نو دا به خپل کور ته بوزي. د دې نه بعد دی په ګاډي کې کینی او د دې ځای نه دا جنۍ د ځان سره پارټي ته بوزي. دا جنۍ د په لاس باندې پټۍ وتړي ځکه چې د په سټکې کسان وجل نو د پکې لاس هم خوږ شوی. دته په لاره کې پولیس سټیشن میلاو شي. د دا امید چې زه دا جنۍ د پولیس سټیشن ته بوزم نو کیدای شي چې دا پولیسان دا روز خپل کور ته ورسي. د په دغه امید باندې د پولیس سټیشن ته دنه راننوځي چې دنه د وګوري پولیس والا د خپل پوره فیملی سره ناسي. جیم په دې ځکه دنګ پاتې شي. دا پولیس والا راپاسي په جړه باندې او د جیم ته وایي چې ته زما پوره فیملی په دې تماچه باندې ختمه کا. زه په خپل لاس باندې دا فیملی نشم ختمولای. دا پستا په ما باندې ډیر غټ احسان وي. جیم وته صفا انکار وکړي چې زه خدا سه نشم کولای بلکې جیم دا سوچو کې چې مال خو نننې ورځ د پولیس والو نه څه امید پکار نو ځکه چې نننې ورځ خو اخري ده او په دې ورځ باندې به کم پولیس والا خپل ډیوټي بجاوي. د دې روز جنۍ سره د دې ځای نه بهر وځي. د بهر وته سره په د باندې د ګولو आवाज ولګي یعنی د پولیس والا خپل پوره فیملی ختم کړي. جیم چې کله بهر راوځي په دې روډ باندې هر طرف ته شانتي وي سنسان د روټونه پراته وي یعنی په نننې ورځ باندې بالکل شور شرابه نه وي. جیم د ځان سره دا روز هغه پارټي ته راولي. جیم آخر کار خپل ډیسټنی ته ځان راورسي. د چې کله دی پارټي ته دن ورشي د چې وګوري هر طرف ته هر سړی په نشه کې او خپل اوش او आवाज کې بالکل نه وي بلکې په دې کې زیات تر کسان د رشین رولټ والا گیم کوي. په تماچه کې ګولۍ واچي او په ځان باندې ډزې کوي. دوی پته ده که یا وس مرو او یا اته لس غنټې بعد مرو. دې ځکه دا روز جنۍ چې کوم وي دا ډیره زیاته ویریږي ځکه چې دا خدا سي پارټو ته نه تللی. دې ځکه موږ ته د جوی پنوم یو الګ وخی. دا پارټي هم دا اورګنایز کړي یعنی دا پارټي د شروع کړي. اصل کې د دې جیم د جوی د خور سره لین دی. د یو خزشته د غنه هټ کې دی ر دې جنۍ سره لین دین ساتي. بل طرف ته د دا جنۍ وای چې ما د دې زنه وباسا. په دې ځکه جیم ته د یو زړه ماشوکه ملاو شي. دا د ماشوم ته وای چې ته بهر زمنګ انتظار کوا او مونږ ډیر زر واپس راځو. دا جیم ته وای چې ته نشه وکا او په نشه کې به مونږ دواړه ډوبیو او خاطا ورځ به انجوای کو. خو جیم په دې ځکه دا اراده بدل شوی ولې چې د انسان نه ایوان جوړ شوی لیدلې وي. د په خپل سترګو خپل خور او د هغه پوره فیملی په ختمېدو لیدلې وي. د دې د وجې د سنشه مشنه کوي. دا جنۍ د یو لاندې بنکر ته راولي. دته وای کو دا دنیا ختمېږي خو موږ په دې بنکر کې د دې دنیا د ختمېدو نه بچو. دا جیم ته وای چې ته نشه وکا. جیم ته صفا انکار وکړي چې دنیا ختمېږي نو موږ به دا بنکر څنګه بچ کی ځکه چې د دنیا چې لاندې کم کورز مکه دا په پټاوېدو شروع شي نو دا بنکر موږ بالکل نشي بچ کولای. دا بنکر خدا د دې په شانته کو نور 50 شي خو یو سړی به هم ژوندې په دې دنیا کې نه پاتې کېږي. په دې ځکه د دې جنۍ رور راشي دته وای چې ستا کار سو چې تا زما خور ته صفا خبر وکړه. د نن پورې خو ما خپل خور ته دوکه ورکوله چې بنګ په دې بنکر کې ژوندې پاتې شو او د زما د خور سلګ ډېر امید خو. بل طرف ته دا وړه جنۍ چې کمی په دې ځکه یو جنۍ د له د نشي ګولې ورکې چې ته دا ګولې اخرى چې ته هم په سور کې شي. دا جنۍ باندې دا ګولې په زور اخري. لک سات بعد چې جیم کله بهر راوځي د دې روز ماشومې حالات ډېر زیات دی ګولې خراب کړې وي او دا په الټو باندې سروي. جیم په دې ځکه دا روز جنۍ زر راچوته کې او د پارټي نه د وتلو کوشش کوي. په دې ځکه جیم ته پته ولګي چې خپل نننې ورځ اسه په نشه کې نشر بربادولې. په دې ځکه پریډي د تک تماچا راوړی چې تا زما سره پرومیس کړو چې نننې ورځ به ته زما سره په دې پارټي کې تیرې ته زمانه دی یوازې د دې پارټي نه نشیتلې. په دې ځکه د دې الګ تا خور ته دنه تماچا واخلي او د قجنې په اولې کمی چې د ماشومې لا دا ګولې ورکړې و. په دې ځکه دا جیم ته وای چې ته دا جنې د دې زنه وباسه
او جلد سے جلد دا محفوظ ځای ته وباسه. جیم را منډه کې د دې پارټي نه ځان بهر را وباسي او دا جنۍ یو سیف ځای ته بوځي. ده ته په روډ کې یو ټکسي میلاو شي. دی د پردې ټکسي وتښتي او د قضیې نه لاړ شي. دی چې کله مین روډ ته راشي دا روډونه بالکل سنسان پراته وي. د دې ځای نه لږ مخې ته د ده د مور کور وي. دی راشي دا جنۍ د خپل د مور په کور کې سملي او خپل د مور سره خبرې شروع کړي. د مور ډیره زیاته خوشحاله شي چې په نن اخرنۍ ورځ کې زما زوی زما کور ته راغی او که اوس زه مړه شم نو زما به څه پروا نه وي. په دې ځای کې جیم هم ډیر زیات خوشحاله شي. د ماشومې لا هم د نشې نه اوش راغلی وي. دا جیم خوشحاله شي چې نننۍ ورځ خو ما خپله په نشه کې تباه کوله. دا مور یې تپوس وکړي چې ستا خور څنګه ده. دی دا خبره پټه کې خپل مور ته دروغ وایي چې هغه د خپل فیملی سره بالکل ښه ده. دې نه بعد دی فیصله وکړي چې زه به دا ماشومه د دې پلار ته لازمي رسوم. دی خپل د مور د کوره دنیا پټرول راواخلي او د ټکسي کې واپس کینی. دې ځای کې د ده دا مور دی ډیر په خوشحالۍ د دې ځای رخصت کی. بل طرف ته په ریډیو باندې وایي چې د دنیا د خاتمېدو صرف لږ وخت پاتې دی. جیم د 1 غنټې سفر نه بعد دا روز خپل کور ته راولي. روز د ګاډي نه راکوشي او خپل کور ته دننه ورمنډه کی. دا ډیره زیاته خوشحاله وي چې فاینلی زه به د خپل مور او پلار سره میلاو شم. مور خو د دې مړه وي خو پلار د دې ارسوي. دا چې خپل کور ته راشي د دې کور بالکل خالی وي. جیم چې شاته ګاډن طرف ته راشي په هغه ځای کې د روز چې کم پلار وي او د هغه ترور هغو د دې غمه خودکشي کړې وي چې زمونږ د وړې ماشومې سره به په نننۍ ورځ کې د ظالمانو څه ظلم کړی دی. دې غم د وجې د دواړو دې ځای کې دا ماشومه ډیره زیاته ویریږي او ډیرې چغې وایي. جیم دې له تلاسه ورکړي چې دنیا خو هسې هم په ختمېدو ده خو ته د خپل د دې پلار او د ترور آخري رسومات ښه په زړه نه ادا کړه ځکه چې په دنیا کې خو نور څه پاتې نه دي. د دې نه بعد دا خپل پلار او خپل ترور ته ټوکی په خور کې. جیم د دې نه تپوس وکړي که ته زما سره ځې نه ته تللی شي خو روز ورته ووایي چې زه ستا سره نه ځم. جیم ته دلته کې آخري یو کار پروت وي. د دې د وجې دی دا وړه جنۍ په دې ځای کې پرېږدي او دی په خپل آخري کار باندې د دې ځای نه وځي. په دې ځای کې دا روز خپل د پلار سره پاتې شي او جیم په خپل آخري ډیسټینۍ باندې وځي یعنی په خپلې ښځې پسې چې کومې ښځې سهار دی د تلو نه منع کړی و. جیم په دې ځای کې د دنیا د ختمېدو ډېر لږ ټایم پاتې وي. دی دا ګاډی ډېر په تیزۍ باندې ځغلی خو دا بدقسمتي دا وي چې دته په نیمه لاره کې دا ګاډی هم خراب شي او ګاډی دته بند شي او د دنیا د خاتمېدو چې کومه نظاره وي دا ډېره زر را شروع شوې وي. جیم د قضیې نه پیادل کور ته ورمنډه کی. دې ځای کې د دنیا چې کوم حالات دی دا هم په خرابېدو شروع شوي وي یعنی هر طرف ته د دنیا د تباهۍ نظاره وي. جیم لږ ساعت بعد خپل کور ته دننه ورمنډه کی. دی چې وګوري دننه د ده ښځه نه وي. دی د کړکۍ نه بهر چې وګوري دنیا کې په هر طرف ته د اور شولې چودې شوي او د دنیا لاندې یخ چې کوم دی دا په پټاوېدو شروع شوی وي. د ده د کور خواته یو سمندر وي. دی هغه سمندر ته ورمنډه کی. د سمندر خواته د ښځه ولاړه وي. دا ښځه د ده نه ډېره زیاته غوسه وي چې تا په نشه کې خپله ورځ تېروله خو په دې ځای کې ورته دی وایي چې په نننۍ ورځ کې ما ډېر ښه کارونه کړي. زه د خپل مور سره میلاو شم او بل ما یو وړه ماشومه وه چې د هغې زندګي ما بچ کړه. دې د وجې د ده دا ښځه د ده نه رضا شي چې موږ له داسې نشه نه ده کول پکار چې د دنیا اخرنۍ ورځ وي بلکې موږ له د خلکو خدمت کول پکار دی. ګرانو کتونکو په دې ځای کې ستاسو د دې په باره کې څه رایه ده چې دنیا ختمېږي نو تاسو به په خپل ټیم په نشه کې تیروئ او که د خدای پاک په عبادت کې به تیروئ. د دې نه بعد د دنیا په دې ځای کې ختمه شي.